وی نشتی هیڅ خیر د هغه چا په ملګرتیا کې چې هغه رنګونه بدلی را بدلی. نشتی هیڅ خیر د هغه چا په ملګرتیا کې چې هغه رنګونه بدلی را بدلی. اذا الریح مالت مال حیث تمیل، که سیلی خی طرف ته شي دی خی ته رواني، که سیلی ګس ته شي دی ګس ته رواني. جواد اذا استغنیت عن اخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخیل. وی چې کله ته د هغه د مال نه بیزاره څه خدمت پې نه وراچې نو دا لوی سخي انسان دی. سخي څنګه دی؟ خدمت نه راځي. یو کس وي چې زارېږي د داسې ملګري نه چې نه بیماریږي نه غریب کېږي نه ضرورت راځي، داسې ملګري نه وي زارېږي، نو د داسې سړي نه هر یو تاویږي را تاویږي. د پته یې داسې ضرورت خو نه راځي، سړی حالات یې بر دی به سخي او دغه ټیم کې ورته ست هم کوي. زه به یې وکړم که دا د پته یې داسې رشتي خو چې کله ورته پته ولګېده چې دی محتاج دی بیا د بخل ته وګوره، بیا به پټېږي را پټېږي او تښتي را تښتي. بیا یې دا ویلي دي وما اکثر الاخوان حین تعدهم ولكنهم في النائبات قلیل. او چې ملګري شمارل شروع کړي نو ډېر زیات دي، خو په سخته کې دغه تا چې شمارلي دی چې ډېر زیات وو په هغې کې یو څو به ته ښکاره شي. نو په داسې ملګرو باندې څه کوي چې هغه رنګ بدلی را بدلی. په غریبۍ کې تا سره یو شان، په مالدارۍ کې تا سره بل شان، په ځوانۍ کې یو شان، په بوډاوالي کې بل شان، په مسافرۍ کې یو شان، په ملک کې بل شان. هلته پکې بعض دا خبره کوي مسافرۍ کې څوک ملګرتیا نه کوي. دا ملک وي دا د مسافرو دی، دا د غم خادو د ملګرتیا د پاللو نه دی. نه به اورېدلي تاسو دا خبره چلته، تاسو خو به هغو کې نه یو کېدی شي تاسو کې هم چا دا خبره کړي چې دا ملک د دې کیسو نه دی. او دا عجیبه ملګری دی چې دی به صرف ملګرتیا به کوم ځای کې پالي؟ ملک کې. او که دلته به ما سختۍ بس بیا دې الله مل شم، الله دې وي صرف هلته په هغه رپورټ راوله ته به زما ملګرتیا وي. دا یو ورځ موږ مجلس کې ناست یو کس دا خبره وکړه، خپلو کې ناست نو یو کس دی بل چرګیا دی وایي چې ته به وینې خو چې هلته ملک ته راشي. ما دا خو یاره څه ملګرتیا نه شو چې ته موږ به انتظار کوو په ته ژوندي به یو که مړه به یو، بیا به ملک ته درځو، بیا به په تا پسې ګرځو، تا به لټو، تا ته به رنګونه کوو، بیا به ته موبایل اوچتې نه اوچتې. دا خو تا قصه ډېره اوږده کړه. ولې دلته سدیسي نس راغلی دی چې سعودي عرب کې ملګرتیا ناروا ده، یا په بل ملک کې چې ستا د ملک نه علاوه هلته به ملګرتیا نه کوې، هلته به د ملګري خواله نه ځي، هلته به د بیمار تپوس نه کوې، هلته به قرضه چاله نه ورکوې، هلته به د چا سره لاس نه اړې. دا خو ما سره څه ملګرتیا نه ده. ته چې ملک یادوې چې ملک کې به وینې نو هلته هم ته د بدل دپاره کوې. چې دا خبره ورته ما وکړه هغه په دې خبره غلی شو، سوچ کې شو دا حقیقت دی. هلته د بدل دپاره ډېر څه موږ کوو. خلک وایي دا ملک د پښتو دی چې څه کوي داسې د سره خلک کوي. نو ځکه دی وایي چې ته هلته راشي پته به دې ولګي. دلته خو د پته چې دا سړی اکثر د مسافر د جدا جدا علاقو یو ځای شوي چې دی بیا زه په دوربین کې هم نه یم. دا ګټې ګټې ورته ولي که ملک ته رالی جو غوایي بدل رسم لګو که ملک ته رالی جو پوره یو چت بلډینګ بدله درکو ملک ته. ځکه پښتو متل وي چې نه ګړلیږي ډېر دی ورېږي نه. چې کوم سړی ګټې ګټې وکړي چې ملک ته راشي او ملک ته راشي. ملګرتیا به کوو که په خپل ملک وو که بهر وو، که په جیب کې مې روپۍ وو که په کروڑه وي، که بیمار وم که روغ وم او که بوډا وم او که ځوان وم، دې ته ملګرتیا وایي. خو چې کله دې حدود قایم کړو نو بیا احسان صاحب بیا مزه نشي. ځکه تا خو حدود کېښود. نو خبره مې د دې شاعر دا وکړه چې وایي چې هغه ملګري کې هېڅ خیر نشتی چې هغه رنګ بدلی را بدلی.